کلسي که چېرې تاسو دې دپاره څښئ چې ستاسو بلډ پریشر کم دی هغه ورسره زیات شي نو دا خو ټیک ده، خو په دې کې شپږ داسې نورې فایدې هم دي چې تاسو ته به د دې نه وړاندې د هغې معلومات هرګز نه وي، ځکه چې په دې کې کیلشیم لیکټیټ ګلوکونیټ ورته ویلی شي چې 1000 mg او کله هم چې انسان کلسي وڅښي نو دا کیلشیم لیکټیټ ګلوکونیټ دا کار کوي د انسان په وجود کې د هغه په هډوکو کې که د کیلشیم کمی وي کم د طاقت کمی وي چې د هغه د وجې نه بار بار د انسان په هډوکو باندې در راځي نو د هغه په پوره کولو کې مدد کوي. دویم په دې کلسي کې ویټامین سي پرته ده چې په 500 mg کې وي نو که چېرې ستاسو په وجود کې هغه طاقت کمزورتیا وي کم طاقت چې ستاسو په وجود کې دننه بهر بیمارو سره جګړه کوي او ستاسو وجود د بهر بیمارو نه ساتي کم د چې امیونټي ویلی شي نو د هغې په زیاتولو کې هم مدد کوي. د دې سره که چېرې ستاسو د مغز سرمن یا د وجود نوره سرمن کمزوري وي او د هغې صحت نه وي نو د هغې د صحت په بهتروالي کې هم مدد کوي. د دې سره که چېرې ستاسو زړه یا ستاسو د زړه سره ورکوټي غټ څومره هم رګونه دي د هغې صحت کمزوري وي نو په دې کې هم مدد کوي. په دې کې زموږ سره کیلشیم کاربونیټ ورته ویلی شي چې په 327 mg کې په کلسي کې زموږ سره موجوده وي نو که چېرې ستاسو په وجود کې د هضمې تکلیفي یا ستاسو معده سوځي یا د دې سره ستاسو په معده کې هغه تیزابیت کم چې زیاتیږي او کمیږي هغه ګډوډ وي نو د دې په ټیک کولو کې هم مدد کوي. نو د دې نه وړاندې مشکله ده چې تاسو ته د کلسي په باره کې دومره معلومات وي لکه څومره ما درکړل نو که چېرې دا معلومات انټرسټینګ وي نو د خپل فرینډ سره شیر کړئ او همدغه شان ډیلی بیسس انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.